یو انصاري صحابي د ابو دجانه په نوم باندې به همیش پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې به د سهار لمونځ ادا کاوه، خو دی به سمله واره له جمعې پاڅېده او د کور پر طرف وته. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ودراوه، ترې ویې پوښتل: ای ابو دجانه، آیا له خدای څخه ویره نه لري او خدای ته اړتیا نه لري؟ هغه وویل: ای د الله رسوله، خدای زما رب دی، یوه شیبه هم ترې پناه کېدلی نه شم. نو هغه ورته وویل: نو ولې له خدای څخه د لمانځه وروسته دعا نه غواړې؟ ابو دجانه وفرمایل: یا د الله رسوله، زما یو ګاونډی یهودي دی، د هغه په کور کې د خرماو ونه ده، د خرماو څانګې زموږ کورونو ته راغځېدلې دي او زه ځم تر څو چې د شپې کله چې باد ولګېږي د خرما له ونې خرما زموږ کور ته رالویږي. تر هغه چې زما اولادونه راپاڅېږي هغه خرما یې زه خپل مالک ته سپارم. حتی په خدای مې د قسم وي چې یوه ورځ مې د زوی له ستوني څخه خرما راوښکله او هغه مالک ته مې وسپاره. تر دې پورې چې زوی ته مې وویل: ای زویه، آیا ویره نه لرې؟ آیا شرمېږې نه چې یوه ورځ د پلار د الله جل جلاله په حضور کې د غله په توګه ولاړ وي؟